د پروان ولایت د غوربند دره دا ښکلې او زړه راښکونکې دره د پروان په ولایت کې موقعیت لري. طبیعي ښکلاوو یې سیلانیانو ته لار خلاصه کړې چې راشي او له ښکلو طبیعي جوړښتونو څخه لیدنه وکړي. د ښه امنیتي وضعیت په رامنځته کېدو اوس ډیری خلک هم په کور دننه او هم بهرني سیلانیان د دغه ښکلو ځایونو د لیدلو په موخه دغه درې ته راځي. د غازی د لیوانی عشق کمال دی د نصرت د ملائکو په ډولۍ کې مروړی د طالب ظلمي دسمال دی د باطلو رسم محو دی میرات دی پرزولی معزه او سومانات. د غوربند په دره کې یوه ولسوالۍ د شینواري په نامه یادیږي. میگه یک 20 سال 30 سال میشه دکاندار هستم و 20 سال 30 سال امنیت کمیال هست هیچ وقت نبوده. هم امروز بسیار یک امنیت خوبش است، آرام زندگی دم 40 سال ما همیال آرامی رو تیر کردیم. دم یک دو سال هیچ کدام گپی نیست. همکاری مردم است که امنیت است. اگر همکاری مردم نباشه امنیت وجود نمیداشت. مجاهدین تلاش‌های شبانه روزی خود میکنند تا حد توانشان امنیت تامین. په دغه ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول ملي پولیس شپه او ورځ زیار وباسي ترڅو ولسونه په ډاډه زړه خپل ژوندون وکړي او ورځنۍ چارې سمبال کړي. په شینوار ولسوالۍ کې امنیت تامین دی، بالکل مشکل نشته دی. د اسلامي امارت پر راتګ سره ټول د کوم شرعي امور چې د تطبیقیږي او تطبیق شوي دي او کوم امنیت چې دی دا ډېر په ښه په فضا کې هېڅ مشکل نشته. هغه ملت د زمونږ سره همکار دی. کوم مشکلات چې د ملت یې هغه موږ ورسره همکار انشاءالله. هېڅ د امنیت پر ډاډ باندې زه ټول مشرتابه ته او ټول امارت ته دا اطمینان د شینوارو د ولسوالۍ نه ورکوم چې بالکل امنیت تامین دی، هېڅ مشکل نشته. په د هرې نګاه نه د هر بخش نه وي، که د جنایي بخشونه دي، که د سیاسي بخشونه دي، که نور بخشونه دي، د کوم چې د عارضي وغیره ټول مشکل حل دی. ملي پولیس خلکو ته د خدمت تر شعار لاندې شپه او ورځ هڅه او هاند کوي چې ولسونه ارامه وي او د ښه امنیت په راوستو کې د دوی ونډه اړینه ګڼي. په هدایت د قمندان صاحب موږ همیشه به د چک پوینټونو په د ولسوالۍ باندې ګرځو چې نن الحمد راغلي دلته چک پوینټ باندې وګرځو. تاسو خپله ولیده همیش موږ 24 ساعت په دې ولسوالیو کې او په دې پوستونو کې چک پوینټونه لرو په خاطر د تامین د امنیت باندې او الحمدلله داسې خاص څه شوي هم نه دي او امنیت تامین د امنیت ښه برابر دی. السلام علیکم استاده، ستړي مه خیر راغلی. کوم ځای راغلی استاده؟ سیګل نه راغلی چې را کار ته ځې د خیره لار کې مشکلات خو به نه وي انشاءالله. هغلته یو تلاشي ورکړه بیا په خیر لاړ سې. السلام علیکم، ستړي مه سئ. خیر است صاحب، آرامي ده. خیر راغلی. خلکو سره ډېره همکاره خو موږ هم د خلکو همکار یاستو چې په عذاب یې نه کړو په چک پوینټ کې بس رانه په عذاب نسي، رانه خفه نسي. زیات دیر نور آرامش په دنیا کې نشته دی و که څوک شر غواړي هغه به د دی کاري. خدای پاک فضل ډېر آرامي ښه ځوان ښه زیاتي مسلماني ښه قانون در اوس دی. د دې نه چې څوک بل شی غواړي هغه به د دی شر طلبي به کوي. دلته د خلکو په خدمت کې د هر چک پوینټ لرو دلته نو دغه د ملت په خدمت کې چې څوک اذیت نسي او عذاب نسي نو دغه په خاطر دلته راوتلي موږ. د پروان ولایت بله ښکلې او زرغونه ولسوالۍ د جبل سراج ولسوالۍ ده. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان هم د ولسونو سره په لیدنه کې د دوی له حال او احوال څخه ځان خبروي. امنیت چطور است؟ از نگاه امنیتی چی میشه؟ امنیت انشاءالله با کل معلوم دار است که بسیار مردم در یک آسایش خوب زندگی میکنن. امنیت هم شاید تامین است. از نگاه امنیتی با خصوص از وقتی خودت دیگه تجربه آمدی. بخیر باشید. دیگه مامون صاحبان بود امنیت خوب بود. حالا از وقتی خودت آمدی فعالیت و شبگردی و روزگردی ممنون احسانتان. ان شاء الله کسی زورگویی نمیکنه. نه از زورگویی خب بخیر. از پیشتن چیزی کسی به زور نمیبره. از زورگویی خب بخیر کلام زورگویی جمع شده. بخیر در کل افغانستان به خصوص جبل سراج. زنده باشید. چیز کار خدمت بس. بخیر باشید. خیر خیرات است. چه شما دکاندار هستید یا چه؟ این دکان شما چطوره خرید فروش نه؟ خوبه فضل خدا الحمدلله میشه کارو. امنیتتان چطور است؟ امنیتمون برابر است.
کسی زورگویی نمیکنه، از پیش کسی به زور نمیبره. خب ان شاء الله از نگاه امنیتی چیز مشکل نداره. هیچ مشکلی نداره. چیز کار خدمت میاد خدمت. ما از نیروهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان و خصوص از قماندانی امنیه ولسوالی جبل سراج اظهار سپاس و امتنان میکنیم. الحمدلله 100% امنیت تامین است. ما هیچ نوع مشکل نداریم شب و روز. زنده و سلامت باشید. این وقت هم تملق و چاپلوسی هم نمیگیم. بخیر باشید. اگر خدای ناخواسته ناامنی باشه میگویم ما تو بعد. آزادانه میتونی گفتم. خداوند بگم توفیق خدمت نصیب کنه براتون. ما از بهتون خوش هستیم. الله اجر عظیم بتوان نصیبتون. زنده و سلامت باشید. کار خدمت ما در خدمت است. وضعیت امنیتی ان شاء الله که بیخی برابر است. امنیت تامین است. هیچ ان شاء الله کدام مشکلی نیست. امت تورا دا او ډال دی دلوي دلی برم بیرته اعاده ده ازادي د خپلواکي د استقلال دی د شهید د پاکو وینو نتیجه ده د غازی د لیوانی عشق کمال دی د نصرت د ملائکو په ډولۍ کې مروړی د طالب ظلمي دسمال دی. بخیر خامدی، از کجا آمدی؟ خب چطور از چکمین براتان کدام روز مزاحمت نمیکنه است؟ ها؟ بله به خدا سپرده. سلام علیکم استاد. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خیالی؟ تنجور است، از کجا آمدی؟ به چکمین ها خنشا کس آزار نمیتونه. ها؟ ما شما ضعف کوشش کنیم که در چکمین خود بسیار برخورد درست داشته باشیم، بسیار به همراه مردم رویه نیک داشته باشیم، بسیار مردم به اصطلاح قلبشان به دست بیاریم که تو نیک خدای ناخواسته ما شما مردم آزاری کنیم، ما شما مردم آزاری داشته باشیم. ضعف کوشش کنیم ما شما که مردم آزاری از پیش ما شما صورت نگیره. بسیار به طریقه نیک کسی که تلاشی میکنه، کسی که پرسان میکنه، بسیار به یک طریقه نیک، بسیار به یک طریقه خوبش که از پیش ما شما یا آزرده نرن، از پیش ما شما خوش باشند. دیگه کوشش کنیم که ما شما در چکمین خود هیچ کسی را آزار ندیم و به هیچ کسی آزار نرسانیم. ازادي د خپلواکي د استقلال دی د شهید د پاکو وینو نتیجه ده د غازی د لیوانی عشق کمال دی د نصرت د ملائکو